Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. دا لار د بدې لار باندې به راځي. واو څنګه به نه راځي؟ دا چوکه بیا دا چوکه بیا دومره کو واو شنه ساه به کوي. سړی هغه دی راغی. هلکه تا زموږ د پټي په نوم دا بادرنګ ولې شو کولی؟ هغه زه ویل زما کشر ورور ویم ما به د خپلو چرګو سترګو لیدلی وي چې اومته وي دا غاښونه به د دوی تندي ته در وړو. نو ولې جګړه کوئ؟ نه موږ خو ستا استقبال له راوتي یو خو جګړه کوو که نه. بس ټیک ده جګړه کوو سوکان څپېړې او راغورځول به پکې نه وي. بس یار یو منټ زما خبره خو واورئ که نه یار. لکه دمه ورته کوو نو بیا به وګوجو دغه شی نه دی که نه یار. سړي دې کوی په ایمان کې ستړي. اوس جګړه کوو خو د ګډانو په شان جګړه به کوو. د ګډانو جګړه لا څنګه وي؟ یو بل له به لرې نه سټارټینګ رالو پډي چې به ورځو. بس ټیک ده ځان ورته تیاروه. وختي خو مې ورته راسې ګپ لګوه زه به ستاسو اوس خوښ شم. هلکه دا سړی خطرناک ځان تیاروه چې پټي چوله ورشي. خبره وه سړی خطرناک دی زما همزولی نه دی ته همزولی ته ما ته وګوره ته ځان ته وګوره. ته ورشه که نه خو ته ورشه که نه نو ما ته یو شی ورشه ته ورشه. لکه نو زه څنګه ورشم ته هغه همزولی یې زه خو همزولی نه یم. خره زه به ورشم. ورشه تیار هلکه درځمه. سړی خو څه خطرناک غوندې راځه پې. زه به دې اوس خوښ شم هلکه تیار یې. ودرېږه لکه راوړه ودرېږه لکه راوړه. همدا یې لار ده بدې مړه. تاسو څه کوئ؟ ته لږ په رامه زه به دې اوس خوښ شم هلکه تیار یې. ودرېږه لکه یالا